د خبرونو سرټکي د پاکستان له زندانونو د درویش افغانانو خوشي کول د 40 نورو د خلاصون هڅې هم روانې دي. غزنی ولایت ته د اوبو او انرژي وزیر سفر د اوبو د مهارولو هڅې روانې دي. او مالیزیا ته د مرکزی بانک د لوړپوړي پلاوي سفر افغانستان د اقتصادي ودې په لور روان دی. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څیړنیزې خپرندوی ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1403 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 5مه نیټه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. کراچي ښار کې د اسلامي امارت سرقنسول مولوي عبدالجبار تخاري وایي چې د دغې قنسولګرۍ د هڅو د سند ایالت له زندانونو څخه د یو ماشوم په ګډون 23 تنه افغانان آزاد شوي دي. د ښاغلي تخاري په وینا اوس مهال د سند په زندانونو کې شاوخوا 40 تنه زندانیان پاتې چې د آزادولو لپاره یې هممهاله هڅې روانې دي. د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور غزني ته د سفر په ترڅ کې 10 جوړ شوي چک ډیمونه ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دغه چک ډیمونه یې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو مدیریت، ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا او د سیلابونو د مهار په موخه جوړ کړي دي. په بل خبر کې د مرکزی بانک لوړپوړي پلاوی د نړیوال اسلامي اقتصادي او مالی فورم په کلنی نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه مالیزیا ته ولاړ. مرکزی بانک وایي دغه پلاوی په دغه فورم کې د ګډون ترڅنګ د مالیزیا د مرکزی بانک په غونډه کې د ګډون لپاره سفر کوي. د مرکزی بانک له معلوماتو له مخې دغه پلاوی به د اسلامي بانکداري له نړیوال شرعي څیړنیز مرکز، د اسلامي بانکداري او مالی چارو نړیوال پوهنتون او د مالیزیا نړیوال اسلامي پوهنتون او د حج او زکات له څانګې څخه هم لیدنه وکړي. او په پای کې د رسنیو د راپورونو له مخې پرون سهار د استرالیا په شمال کې د پاپوا نیو ګینی ایالت د انګ په ښار کې د کوکولام په کلي کې د ځمکې ښویدنې له امله تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د 5 کسانو جسدونه له خاورې را ایستل شوي دي، خو ویره شته چې د دې ځمکې ښویدو له امله سلګونه کسانو ته ژوند له لاسه ورکړی. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.